د میدان وردګ ولایت قومونو او قبایلو چارو امریت د سپورت امریت او ای پی ای موسسې په ملاتړ د 12 ټیمونو ترمنځ سیالۍ چې موخه یې ورورولي او یووالی و په لار اچولې وې چې د میدان ځواک په بریا سره پای ته ورسېدې. هغې سیالۍ څخه مو موخه او هدف د قومونو ولسونو د ځوانانو ترمنځ یووالی او اتحاد دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ورزش د مینې او یووالي سمبول دی. بسم الله الرحمن الرحیم. نننی تورنمنټ چې 2 ورځې وړاندې د ای پی ای موسسې له لوري د 12 غوره لوبډلو ترمنځ شروع شوی و. خوشبختانه د ځواک میدان ښار لوبډلې وکولی شول چې په فاینل لوبه کې چک لوبډلې ته ماتې ورکړي او د دغه تورنمنټ اتله لوبغاړي وایي دا ډول سیالۍ د دوی په روزنه او یوځایوالي کې مهم رول لري. له اسلامي امارات ورته خیریه ټولنو غوښتنه کوي چې د ځوانانو لپاره د سالم تفریح په برابرولو او ورته سیالیو په لار اچولو کې لا زیاته پاملرنه وکړي. لوبې خو د ځوانانو په خاطر ډېرې ضرور دي. د ځوانانو په خاطر د نشهیي توکو نه ژغوري او د ځوانانو په خاطر ډېرې مهمه لوبې دي او موږ په آینده کې هم له دغسې موسساتو نه غوښتنه کوو چې دغسې لوبې راته جوړې کړي چې ځوانان تشویق شي. باید خاطر ما شي ځکه چې نورو لوبو کې مغیا وکړي قوي شي جرأت پیدا کړو او باید خپل احساس ځوانانو باید پیدا شي چې ورزش وکړو. د ویلو ده چې 2 اونۍ وړاندې هم د میدان وردګ ولایت په کوربتوب د 15 ولایتونو د 18 ټیمونو ترمنځ سیالۍ په لار اچول شوې وې چې د داود مبارز ټیم په بریا سره پای ته ورسېدې.